السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه تل په ژوند خبره کوم او ژوند دی چې ژوندم جوړي او د مرګ نه وروسته بیا ژوند دی هغه هم جوړي. ډېر اسان کار دی. څوک دا عذر نشي لرلی چې ووایي چې ما علم نه و کړی او زه دومره عالم نه وم ځکه ما دومره تېروتنې کړي دي. هر کار چې کوئ د چا په مقابل کې که یوازې په دې باندې فکر وکړئ چې آیا ځان داسې کې که دی د ما سره دا کار وکړه څه به و، یا زه د ده نه څه تمه توقع لرم، کار جوړیږي. او که نه ځان ته خو ښه غواړې او هغه ته کار همدلته خراب دی. خو بیا هم خبره ځي پوهو ته زده کړو ته چې موږ ناپوهه یو او ناپوهي غم دی. تاسې باور وکړئ چې په دې کې چې څومره خوند دی چې ته د خپله حقه تیر شي. ها که یو ځل پوه شوې چې یو څوک تا پسې داسې لګېده د لیوني سپي چې نه ده پرېږدي بیا نو داسې په کونه لغته ورکړه چې هغه ده که پلار وي که د زوی وي، بخښنه غواړم پلار نه، که زوی وي که د رور وي که د هر څوک وي چې هر څومره د تعین او نږدې دی چې په پوه شوې چې په سر د خیږي او ستا د ښو نه بد فکر کوي نو بیا یې نو داسې د ژوند نه لرې کا چې تر مرګه ورته ځای ورنه کړي، نه په خپل درستاخان او نه د هغه په درستاخان کښېني. دا په هغه وخت کې چې کله پوه شو چې نه دا سړی موزر دی، دا انسان موزر دی، نو موزر باید د ځانه لرې وساتي او ځان ورڅخه لرې وساتي. نو خبره مه د انسانیت او د مسلمانۍ کوله که غواړو چې موږ او تاسې په نړۍ کې او د مرګ نه وروسته بریاوې لاسته راوړو نو څه چې ځان ته غواړو بل ته یې خامخا همغه شی هغه که پوهېږي او که نه پوهېږي باید موږ خو پوهېږو که نه موږ یې ورته وغواړو. ولې چې څنګه زه یم هغسې دی دی، هېڅوک د هېڅ چا نه کم نه دی، هېڅوک په هېڅ چا باندې برتري نه لري. یوازې هغه چې پرهیزګاره وي هغه هم خدای ته ته به ځان ورباندې جګ نه شمېرې. الله مخاد و آباد لره ښایسته ژوند وکئ، داسې ژوند وکئ چې تاسو هم پکې راضي یاستئ، کورنۍ هم در سره راضي، خپل خپلوان هم در سره راضي، ټول انسانیت در سره راضي، خدای پاک به درنه راضي شي. او د مرګ نه وروسته به خدای پاک هغه څه درکړه څه چې د څه رقم خلکو سره چې د خدای ژمنې دي، دا نه چې ته د پاسه ټګ ورلاندې برګ سر د سنډات سرمن د میخي او د ورځې شیخ او د شپې بیا داسې غویمې کوي چې بس ولاکه د چا پلار راټینګ کړي. نو هغې ته خو خدای پاک ژمنې نه دي کړي که نه، ژمنې خو چې دوه مخه یې نه وي، دوه ژبه یې نه وي، موږ خو نن 4 ژبې یو، 15 مخې یو. نو راځئ چې دغه کارونه پرېږدو او انسانان شو.